سلامونه ملګرو، ښه چارې په خیر راغلی، ستړي مه شئ. زه هیله لرم چې تاسو به ټول ښه یئ. ما اوس په نورو ټولګو کې ټولنو کې ویناګانې وکړې، نو ما یې راشه خپلو پښتنو ملګرو سره هم خبرې وکړه. او ډېر خلک داسې دي چې هغه په پښتو ژبه باندې نه پوهیږي، او هغه ځکه نه پوهیږي چې د بدې مرغۍ پښتو ژبه دومره مهمه نه ده په نړۍ کې. نو زما د ژوند زه غواړم چې موږ داسې کارونه وکړو چې خلک د پښتو ژبې د مهموالي سره آشنا شي. اوس ډېرې پیرې ما دا خبره کړې ده مخکې هم چې په افغانستان کې خو پښتو چې ده نو هغه یوه رسمي ژبه ده او خلک یې په کار راولي، خو په پاکستان کې پښتو چې ده نو هغه د اوسه پورې کم چې د پېښور دی. زه به یو ملګرو ته یو ځل بیا دا خبره وکړم، یا کوټه ده چې که تاسو زما د خبرې اورئ، اوس یې اورئ یا بیا یې اورئ، نو دا ډېره مننه به وي چې د خیبر ټي وي ته ما د دې ځای نه زه ستړي کوم، خو زما ورسره خبرې ونه شوې چې خیبر ټي وي ته تاسو دا خبره وکئ چې کله هغه افغاني هغې کې یو افغانستان پیغامونه دا یو برنامه یو پروګرام هغه کوي، نو چې په دغه پروګرام چې کله هغه افغاني ووایي نو هغه سړی یا هغه ښځه چې ده نو د هغې مطلب دا وي چې دري، نو هغې وایي چې په پښتو کې خبرې کوي، نو بیا هغه بل ته دې ته به افغاني کې څه وایي، نو هغه په دري ژبه کې خبرې کوي. نو زموږ د نورو ژبو سره شخړه یا ستونزه نشته. زه هر وخت دا وایم چې د بل ژبه زده کول که لوی کمال دی، خپله ژبه هېرول بېکمالي ده. نو موږ په خپله ژبه باندې ویاړ یو، د خپلې ژبې سره مینه کوو او نورو ژبې به هم زده کوو. خو که زموږ د ژبې په ځای باندې د نورو ژبو پرمختګ کیږي یا د نورو ژبو وده کیږي، نو دا به بیا د هغې غندنه بیا موږ له پکار ده چې په هغې باندې موږ غندنه وکړو. نو هر پښتون چې دی نو هغه چې کله راشي دې نړۍ ته، نو د هغه د مور ژبه چې هغه پښتو وي، خو کله چې هغه بیا وځي ورچانې وځي، نو په ورچانې وتلو کې هغه بیا چې وګوري چې د پښتو ژبه چې ده نو د دې خو اړو څوک ورته واښه نه اچوي، دا خو د دې خو اړو د سره څه مهموالی نشته، نو بیا هغه ورو د پښتو نه په شا کېږي. او بیا داسې یو وخت راشي چې بیا د خلکو سره په پښتو کې خبرې کول یا د پښتو لیکل هغه ورته داسې یو ښه کار ورته بیا نه ښکارېږي. نو زه دا غواړم چې څومره زموږ پښتانه دي، که هغه په نورو هېوادونو کې دي، که هغه په خپل هېواد کې دي، که هغه په افغانستان کې دي، که په پاکستان کې دي، که هر ځای وي، نو د هغې سیاسي خبرې چې دي نه خو ډېرې کړکېچنې دي. سیاسي خبرې چې دي نه په هغې کې خو ډېرې مسلې دي، هغې کې خو ډېرې ستونزې دي. نو هغې نه موږ ډډه وکړو، او چې کله د پښتو ژبه او د پښتون خبره موږ کوو، نو دې سره چې کله پښتانه چې دی نه په هغو کې دغه راشي، پوهه راشي، نو دا ټولې خبرې بیا په خپله باندې بیا کېږي. خو چې ته په هغو کې پښتو کې او هغو سره د نورې خبرې د هغو د پوهنې د روزنې دغه خبرې نه کوې، نو بیا به پښتون چې نه هغه به ویاړ نه وي، په پښتون باندې به چې نه هغه بیا. نو زما دا تاسو ته ډېره زیاته د زړه د کومې نه زه تاسو دا خبره کوم چې کم دی تاسو یئ، نو پښتانه چې دي نه هغه په نورو خلکو پسې د خبرونو وروستو، لکه موږ په پنجابیانو پسې خبرې کوو، په تاجکو پسې خبرې کوو، هغه خلک زموږ ډېر مخکې تللي دي. هغوی اوس ته د فارسۍ ادب ته وګوره، د فارسۍ ژبې ته وګوره او پښتو ته وګوره. او پنجابیان چې دي نه هغو خپله ژبه مخکې نه ده بولې، خو د هغوی چې څومره اقتصادي یا نورې خبرې دي مالي، نو په هغې کې هغه ډېر زیات مخکې تللي دي. ستا په پوره پښتونخوا کې په پوره د قبایلو په سیمه کې یو پوهنتون نشته، نو دا خبرې به چېرې دا به څنګه کېږي؟ دا به داسې کېږي چې پښتانه چې دي هغه په خپله ژبه باندې ویاړ شي او هغه خپل داسې ځایونو ته ځان ورسوي چې کله هغه ځای ته ورسي، نو چې بیا چې پښتو هېره نه شي. او په داسې لکه زه یم، نو سلګ ډېر ما په ژوند کې څه وکړل، نو اوس چې زه د پښتو خبره کوم، نو خلک یې ډېره په مینه باندې اوري او خلک هغې ته غوږ دي، او بیا وایي چې یاره دی دا خبره کوي نو په دې کې به څه چلي. اوس یو زمونږ یو لیونی ملګری
هغه په کلي کې ناست دی او چغ وباسي او خبرې کوي چې یاره داسې او هغسې، نو هغه څوک اوري؟ هغه دته وګوره د خبرې څنګه کوي، څنګه چې دی دغه شانې به یې دا خبرې. نو دا یو ډېره لویه لکه نیکمرغي نه ده چې مونږ خبرې ته نه ګورو او سړي ته ګورو. اوس که زه ډېر ګډې وډې خبرې کوم نو خلکو ته وایي دا ډېرې ښې خبرې دي، ځکه چې دی چې د ځان یې ځای ته رسولی دی، یا په کینیډا کې ناست دی، یا افسر دی، یا بل څه دی، نو بیا زما هغه خبره اوري. نو څومره پښتانه چې دي نو هغه په دې خبره باندې هغو له ویاړ کېدل پکار دي چې پښتو چې ده نو هغه مخکې بول غواړي. اوس غني خان چې دی نو غني خان یو داسې شاعر دی، یو داسې پوهان دی چې د هغه دنیا ته برسېره کول، دنیا ته هغه ښکاره کول، دا ډېر په دې نوي وخت کې د غني خان نه لکه رحمان بابا دی یا خوشحال بابا دی، نو زه به په غني خان باندې بل ورځ باندې پوره خبرې کوم، خو د هغه خبرې چې نن هغه دنیا ته رسول غواړي، هغه چې کومې خبرې کړي دي نو د هغې په نورو ژبو کې ژباړه پکار ده چې خلک په دې باندې پوه شي چې دا 80 میلیونه پښتانه چې دي نو دا داسې خلک نه دي چې بس د دې ټوپک یې راغستلی او یو مړ کوي او بل مړ کوي، او په دې کې داسې پوهان خلک چې د هغو هره خبره چې ده نو هغه ملغلره ده، د هغو یوه خبره چې ده نو په هغې کې پوهه ده، د هغو یوه خبره هره خبره چې کوي نو په هغې کې د ژوند جواک، د ژوند تېرولو په هغې کې نښې دي. نو نن زه دا غواړم چې تاسو ماته داسې خبرې ولیکئ چې مونږ به پښتو ژبه او پښتو کلتور او پښتو ژوند جواک او پښتانه او پښتونولي دا به مخکې څنګه بوځو، مونږ له څه کول پکار دي. نو زه به ستاسو خبرې ګورم او په هغې پسې وروسته به بیا مونږ مخکې قدمونه ګامونه اخلو چې پښتو چې ده هغه مونږ مخکې بوځو. یو زما هر وخت زه تاسو ته دا منت کوم چې په خپل کور باندې په خپله اټۍ باندې تاسو په پښتو کې لیکل وکړئ چې یو سړی د اټک نه روان شي او مخکې ځي نو چې هغو ته د پښتو ټکي په سترګو باندې راځي چې هغه بیا پښتو ګوري. دغه یوه ډېره مننه به وي چې که تاسو د پښتو لیکل چې دی کومه چې ستاسو خپل ځمکه ده په هغې کې په پښتو کې یو څو ټکي ولیکئ، لکه په خیر راغلی، ستړي مه شئ، څنګه یې، زموږ میلمانه، هر کله راشئ، داسې خبرې ولیکئ. کوم ځای چې تاسو ژوند کوئ نو چې هلته کې پښتو لیکلې شوي چې نه هغه راشي خلک هغه وویني.